بلخ کې یوې چاودنې 3 تنه ټپیان کړي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د بلخ ولایت په مرکز کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله 3 تنه ټپیان شوي دي. دغه چاودنه نن پنجشنبې د غویي پر 29مه د سهار په 9 بجو د مزار شریف 4مې امنیتي حوزې اړوند سیمو کې شوې ده. سرچینې وایي چې ماین په یو لاسي کراچۍ کې ځای پر ځای شوی و او د طالبانو د کاسټر ډوله پوځي موټر ترڅنګ چاودېدلی دی. د مزار شریف ښار د 4مې امنیتي حوزې امیر محمد عوض وثیق په دې پیښه کې د 4 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د دې په اړه چې ټپیان ملکیان دي یا پوځیان تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.